بسم الله الرحمن الرحیم. هر کله چې موږ او تاسو د مبادیو د علم نحو نه فارغ شو نو شروع په مقصود کې کوو. نن درس کې بحثونه غداري د الله په اذن او توفیق باندې. اول وجوه ایراد التسمیه د بسم الله په اول کې راوړلو لپاره اسباب څه دلیل دی؟ دویم تشریح د اجزاء د تسمیه د بسم الله چې کوم اجزا دي د دیو وضاحت. دریم معنا د بسم الله او څلورم ترکیب په بسم الله کې او په هغه کې اختلاف د بصرین او د کوفینو د هر یو د پاره دو دعوی او دو دلیلونه او کبه وقتونو بیا په الحمدلله ولیه کې هم شروع ان شاء الله. نو اسباب د بسم الله د راوړلو دو قسم دي، یو نقلی وجه دي او بل عقلی دي. اول اقتداء بکتاب الله عز وجل، قرآن کی بسم الله باندې شروع شوی د مصنف هم خپل کتابو بسم الله شروع. دوما وجه عملا بالحديث في بابة التسمية، نوجد عمل کولنا په حدیث باندې چې وارد دی په باب د بسم الله کې. كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو اقطع ضعيف جدا. اگر کدا حدیث ضعیف دی تاسو دې لپاره وګورئ موږ سره ارواء الغلیل اول صفحه کې دا حدیث راوړی دی. په باره د حمد او بسم الله کې یو حدیث موضوع دی او بل ضعیف دی. خو بیا موږ ذکر کوو وجه دا ده چې تاییدات شته. زمونږ په شرع کې ډیر کارونه دي چې په بسم الله شروع کیږي. خوراک کې بسم الله، بیت الخلا بسم الله، او دس بسم الله، سورلی بسم الله. شته که نشته؟ نشته کنه. ناڅاپه یو کار پیر شو بسم الله. ته دواړو ته کینې لکه مولا. دویم د وجه د موافقت نه د کتبو د سلف سره. درېمه وجه بسم الله ولې راوړله؟ د سلفو د خطونو سره د کتابونو سره موافقت د وجه نه راوړې ده. او دارنګې دام ویلی چې للتبرک د برکت د حاصلولو لپاره بسم الله راوړې ده. ردا على المشرکین، انځمه وجه مشرکانو چې بشرو کوله نو ویل بیا بسم الله والعزى. اسلام کې بسم الله الرحمن الرحیم خسته کلمه. الله یو فضیلت را تریا شو به مملکه یما طلحه رضی الله عنه ک ابو طلحه په غزا احد کې طلحه نبی صلی الله علیه وسلم په سر زخمی شوی او د پشاکړ وداس او د قهقرا په شکل جنگي د یو لاس کې تور ده او په بل لاس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته نیولې. هل نو یو څلور کسان مې ولیدل د الله رسول مې داغه خواروي او چې ما کینو بس هغه وګرځید دومره وینې تللی دی هوښ شو او زه دغه کسانو سره جنگیدم. په دې کې یو کافر راغی زما په دې لاس په توره کې زما په لاس گزارو کړه څلور ګوتې را وګرځید. وای ما आवाज وکړ حس په عربی کې معنا ویش، پښتو کې موږ فارسی کې بسنګ وایو اوف داسې وایي کنه. وای نبی رسول الله په دې بهوشي کې سر را اوچت کو داسې وکتل. وای طلحه لو قلت بسم الله لرفعتك الملائکه والناس ينظرون اليك. کچرته په دې ویش په ځای بسم الله دی ویلې نو ملائک براغلي وي د میدان د جنگ به داسې اوچت کړي او خلکو به تاسو کتلې. بسم الله کې دومره زور دی. بسم الله الله دا په خپل په مختکه من ماشومان پښتانه چې اول ورته کنځلي ورخي ته کاکا ته کنځل کاردار چې بسم الله باندې مختش. نو دا نقلی وجوه دي. عقلی وجه د بسم الله دراوړلو یو دا دی چې دا مقام د تصنیف دی. دا مقام د او تصنیف د الله نعمت دی او د نعمت مقابله په شکر پکار ده او شکر نه حاصلېږي مگر په ذکر سره. نو ځکه بسم الله راوړل. یا داسې هم ویل شي چې دا مقام د تصنیف دی او تصنیف په غیر د مدد د الله نه حاصلېږي. نو دې وجه نه موږ محتاج یو چې په دې مقام کې بسم الله ویو.
عقلی درېمه وجه دا هم ویلی شوې ده چې غرض په دې کتاب سره افاده او استفاده ده. افاده، استاد افاده ورکوي، طالب استفاده کوي، او دا دواړه کار په غیر د مدد الله نه کیږي نه کیږي. په دې وجه باندې بسم الله راوړي دي ته چې ویل شي وجوه ایراد التسمیه، بسم الله د راوړلو وجه. دویم بحث تشریح د اجزاء د بسم الله غدا ده. لفظ د با حرف جر ده، با د 12 معنو د پر راځي ها، او دلته درې معنی مراد دي: با د تبرک، با د الصاق، با د استعانت. لفظ د اسم ورسته تشریح براشي چې اسم فاصل کې وسمونو او قسمونو کوفین او د بصرین اختلاف د لغوي او اصطلاحي معنا ورسته به راځي. لفظ د الله په لغت کې قولان، بعضی وایي چې دا عربي دی، بعضی وایي چې دا عجمي دی. چې څوک وایي عجمي دی نو بیا قولان دوه قول دي، بعضی وایي چې سوریانی دی او بعضی وایي عبرانی دی. چې څوک وایي عربي دی نو بیا دوه قول دي، ځین کې کېنوي. بعضی وایي چې دا جامد دی، چانه مشتق نه دی، وهو قول ابي حنيفه رحمه الله. د امام صاحب قول دا دی چې لفظ د الله عربي دی خو جامد دی، مشتق نه دی. ولی؟ لکه څنګه چې ذات تجزی نه قبلې نو دارنګه لفظ د الله هم تجزی نه قبلې، اشتقاق پکې نشته. دویم قول د جمهور دی چې دا لفظ الله عربي دی او دارومدار د عربیت په اشتقاق دی، ځکه چې د مشتق او مشتق منه ترمنځ تناسب وي، نسبت وي، رعایت وي، لحاظ ساتل وي، نو په دې وجه دا مشتق دی. د چانه مشتق دی؟ مشتق منه نه قول دي، مشتق منه نه اقوال دي. چرته دي؟ تفسیر بیضاوی دي چې وګورئ او دا وړه دوره کې راځي هم ان شاء الله. دلته به موږ یو معنا راواخلو: الها یاله، الها یاله الها، باب د سمعنا چې واغلي په معنا د المعبود بحق، په معنا د المعبود بحق. دا د لفظ د الله لغوي تحقیق دی. په اصطلاح کې هو اسم لذات الواجب الوجود، هو اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. دا نوم دی د پاره د هغه ذات چې د هغه وجود واجب دی، او المستجمع را جمع کون کې د صفات د کمال لپاره، جميع صفات الكمال. دا سین تا په خپل د کمال د پاره دی، کله سین تا د طلب د پاره دی، خو مستجمع کې سین تا د طلب د پاره نه دی بلکې د کمال د پاره دی. الله تعالی کمل ففعل، او مخلوق چې د فعل فکمل، وایي دا فرق دی. المستجمع لجميع صفات الكمال. الرحمن الرحیم، دا دواړه د مبالغه صيغې دي، ماخوذ دي د رحمتنا. رحمت په لغت کې رقة القلب توای، رقة القلب توای. نو متکلمین د دې لغوي معنا نه مجبور شوي دي، وشته د الله د رحمت نه منکر شوي دي. متکلمین خلق لك اشاعره ماتوریدیه، څوک چې د ابو الحسن اشعری تابعدار دي، څوک چې د ابو منصور ماتوریدی تابعدار دي، احناف د ماتوریدی او دي، او شوافی اشاعره دي په عقیده کې ښا. نو هغه دلته تعویل کوي. تفسیر روح المعانی شو، جار الله د محشری صاحب د کشاف شو، او د نور ډېر تفسیرونه دي، تفسیر مدارک دي، ټول دلته تعویلات کوي. الرحمن الرحیم کی معنا حقیقی نه مني الله لره، ولی وای نقصان دا کیږي چې رحمت خو لغت کې رقة القلب توای، نو الله لره بزړه ثابت شي او زړه خو حادث دی، نو لهدا الله به محل د حوادث شي. په خپل فکر کې انکار کړی دی د الله د رحمت نه. جواب دا دی چې نرورا یو رحمت د مخلوق دی او بل رحمت د خالق دی. رحمت د مخلوق رقة القلب توای، او رحمت د خالق کیفیت او حقیقت یې چاته معلوم دی؟ الله ته معلوم دی. ته بل صفت نه منکر کیږي. الله وایي د رحمان متوي رحمت د زړه لازمي ګره کار کړو ویل چې زړه لازمي وایي په خبره. نو رحمت په حقيقي معنا باندې الله لپاره ثابت دی او کیفیت یې موږ نه پیژنو، نه راته معلوم. دا سوال خو په هر صفت کې کیږي، واجب رحمت کې څه کې اوس موږ الله عالم دی، نو د مخلوق عالم دی. د مخلوق د علم اسباب څه شي دي؟ درې: سترګې، غوږونه، جبهه چې زړه ته ویل شي، زړه ته لار ده. دا درې اسباب د علم دي، نو بیا به الله هم داسې ثابتو ځکه هغه عالم دی. نو انت څه جواب کوي؟ انت جواب دا کې چې د الله علم جدا دی او د مخلوق علم، نو دلته دا جواب وکړي چې د الله رحمت جدا دی او د مخلوق رحمت جدا دی. ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير. نو لهذا رحمت په حقيقي معنا باندې الله لرسه، بلکې دا قاعده زده کړئ چې هغه ذات چې په بل کې رحمت پیدا کولای شي نو په خپل رحمان نه د مور پلار په بچو شفقت وي، رحمت وي کنه وي، د استادانو په شاګردانو وي کنه وي، د ډاکټرانو په مریضانو شفقت وي کنه وي. نو چې هغه ذات چې د بل کې رحمت پیدا کوي په خپل هغه کې رحمت وي کنه وي، فاعلى معیار وي دا هغه رحمت خو حد نشته دی. بس دی وجنه الرحمن یا رحمان دا په غیر د الله نه په بل چا اطلاق نه کیږي. به حد مهربان رحیم کې دی شي کله کله بالمؤمنین رؤوف الرحیم د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره دی، خو رحمان دا خاص د چا پورې د الله پورې. خدای کې بنور ډیر نو ورزو مخې ته لاړ شي. دریم بحث هغه معنا خو اسانه ده، د معنا نه ترکیب هم پیدا کیږي. ترکیب چې دوی پیژنه معنا اسانه ده. بس نو څه شي ترجمه واوري. بسم الله خاص په امداد د نوم د الله. بسم الله ز برکت حاصلون کې مد نوم د الله نه. بسم الله ز ځان ملګری کوون کې مد نوم د الله سره د مصاحبت معنا بعد درو معنی د پر رااله کنه للتبرک للاستعانه للمصاحبه. خاص په امداد د نوم د الله چې به حد مهربان همیشه رحم کوون کې ده. شروع کوم دا د بصرینو مذهب ده او کوفین وای شروع زما ثابت ده، شروع زما ثابت ده په امداد د نوم د الله چې به حد مهربان همیشه رحم کوون کې. نوراشي وسدلته د هر د کوفین هم دو دعوی دي، دو دلیلونه دي. د بصرینو هم دو دعوی دي، دو دلیلونه. کوفین را مخکې کا کوفین وای چې جار مجرور د پاره با عامل مقدم راو باشي او اسم براو باشي. مقدم راو باشي اسم براو باشي. مقدم به ذکر راو باشي چې جار مجرور ما ترکیب وکړه تاسو ترکیب اول وکړي به په دې پوه شئ. با حرف جر لفظ د اسم مضاف، لفظ د الله موصوف. الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی. موصوف سره صفتین نه مضاف الیه د مضاف، مضاف سره د مضاف الیه نه مجرور د جار، جار سره د مجرور نه ظرفی لغوا هغه چې ذکر وکړم ظرف مستقر به وکړم. نو دا جار مجرور ظرف مستقر متعلق تر ثابت مقدمه پورې عند الكوفین او تر ابتدئ او مؤخره پورې عند البصریین. وایي به اوس راشي کوفین وایي چې متعلق د جار مجرور با مقدم راو باسو، دویمه دعوا اسم براو باسو. د اول دعوی دلیل مقدم به ذکر او باسو چې هر متعلق عامل وي په متعلق کې، هر متعلق عامل وي په متعلق کې، او مرتبه د عامل مقدمه په معمول باندې. مرتبه د عامل مقدمه په دې وجه موږ ثابت سره او باسو مقدم راو باسو. تاسو پوه شئ؟ دغه دعوه سوا اسم راو باسو. کوفین دو دعوی کوي کنه، یو با مقدم راو باسو بل با اسم راو باسو. د اسم د پاره دلیل دا دی، هغه دا دی چې جار مجرور متعلق به اسم ذکوي، جار مجرور نه واقع کیږي مگر په محل خبر کې، او اصل په خبر کې افراد دی، مفرد والے دی، او مفرد به هله شي چې ته اسم راو باسي. ولې که فعل راوړي ستا خو جمله ده، جمله خو مفرد نه وي خو مرکب وي. وایي جار مجرور لپاره متعلق من یو اسم براو باسي. ولی ځکه جار مجرور نه واقع کیږي مگر په محل خبر کې، او اصل په خبر کې افراد دی، اصل په خبر کې افراد دی، او مفرد به هله شي چې ته اسم راو باسي. وایي که فعل راو باسي خو بیا جمله شو. نو لهذا موږ دا ویو ابتدائي ثابت، ابتدائي مضاف مضاف الیه مبتدا شو، او ثابت بسم الله الرحمن الرحیم. ثابت صيغه واحد مذکر اسم فاعل، ضمیر پاره کې مستتر ده هو هغه فاعل، او دا جار مجرور ترکیب هم وکړه متعلق شه تر ثابتون پورې. نو ثابتون صيغه واحد مذکر اسم فاعل سره د فاعل او سره د متعلق نشي جمله، خبر د مبتدا، خبر صادر ټکو بس کوفی ته ټکټ واغسنا. بصرین راغل هغه وایي چې موږ هم تاسو نه حکم دی، زمونږ هم دوه دعوی دي. یو دا دی چې متعلق د جار مجرور مؤخر راو باسو، دویم دا چې فعل راو باسو. مؤخر ذکر راو باسو چې هر متعلق عامل وي او متعلق معمول وي، جار مجرور معمول وي او دا متعلق چې دی عامل وي، او مرتبه د عامل په معمول مقدمه وي. خو موږ دا معمول مقدم کړه د فارد فعدی د حصر او د اختصاص، د فارد فعدی د حصر. لکه تاسو ته په تلخیص کې راشي چې
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحسرة والاختصاص. لكن نعبد إياك نعبد فاصل كي نعبد كونه كاف مقدم فدي پوهیږي ان شاء الله. نو منګه بسره وباسو دا عامل به مؤخر راو باسو فعل ودی راو باسو ودی وجه دادا ذکر چې متعلق عامل وي او متعلق معمول وي او اصل په عمل کې عند المحققين څوک دی؟ فعل دی. اصل په عمل کې فعل دی. دې وجه موږ څه وکړل؟ فعل راوستو. مسلک راجح د چا دی؟ د بصرینو دی. د چې موږ اهل حدیث ځکه کوفی نوم بدی شي حقیقت دار دی دلیل د وجه په خبره او کچرت تاسو اسم مقدم راو باسي نو کوفین او بصرین وتوي چې تاسو خو قلب الموضوع علي بسم الله خلق سره پاروي چې ابتدا په نوم د الله راشي او ته چې وایي چې ابتدائي ثابت بسم الله نو شروع په شرع الله په ابتدائي راغله بسم الله راغله واښوي کوفین چې وایي ازما خبره خو ډیریږي نه در باندې ځین تراځي ګوري بسرین کوفین ته تاسو ابتدائي ثابت بسم الله نو دا ابتدائي ثابت باندې شروع راغله په بسم الله خو شروع راغله چې ته مقدم راو باسي خو شروع په چا راغله په ابتدائي ثابت راغله په بسم الله باندې راغله. نو کوفین ته چې تاسو په نسبت هم په نوم د الله شروع نه راغلي ولی نوم د الله خو الله دی او تاسو بسم دا اسم لفظ په من کې راوړل نو تاسو هم شروع په نوم د الله باندې نه راوړل. جواب بسرین وای چې منګه لفظ د اسم د دوه وجو راوړل دي. یو وجه دا ده د لپاره چې فرق راشي په مابین د بعد استعانت او د با قسمیه کې که لفظ د اسم نه نو موږ به ویل بالله الرحمن الرحیم قسم په الله با قسمیه دي کنه نو موږ لفظ د اسم راوړو. دویمه وجه دا ده د لپاره اسم راوړ چې اشاره شي دې خبره ته لکه څنګه چې د الله د ذات نه مدد غوښتل امر مطلوب دی نو دا رنګ د الله د نومونو نه هم مدد غوښتل دا سره امر مطلوب دی. نو لفظ د اسم کې دې ته اشاره ده چې د اسماء او د الله نه مدد هم څه کول شو غوښتل شو. هو به شي بدی باندې نو دا بسم الله الرحمن الرحیم متعلق خبرې وي. اول می تاسو ویلي وجود ایراد د تسمیه، دویم تشریح د اجزاء د تسمیه، دریم معنا، څلورم ترکیب، پنځم اختلاف او شپږم الحمد لولیه با بل ورځ ان شاء الله.